بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ ویډیو د خیبر د غزوې په اړه باندې ده چې څرنګه خیبر فتح شو. خیبر د مدینې منورې څخه 150 کیلومتره شمال لوري ته لرې پروت دی. په خیبر کې یهود اوسېدل. رسول الله سلام او همداراز مسلمانان د هغوی د سازشونو څخه تنګ راغلي ول. د هجرت په اووم کال د محرم په میاشت کې رسول الله سلام د خیبر د غزا امر وکړ. 1100 صحابه کرام ورسره آماده شو او د خیبر په لوري حرکت وکړو. د شپې لخوا رجیع نومي ځای کې ځای پر ځای شول او سهار چې کله یهودیان راویښ شول او خپل کارونو ته روان شول نو مسلمانان یې ولیدل ټول واپس خپلو کورونو او قلاګانو ته وتښتېدل او په مسلمانانو یې د غشو وارونه شروع کړل او جنگ شروع شو. دا چې جنگ ناڅاپه شروع شوی و نو یهودو هم خپل ځانونه په قلاګانو کې پټ کړل او د خیبر لویې قلاګانې چې اوس هم بعضې اثرات یې موجود لري هلته یې خپل ځانونه پټ کړل او د مسلمانانو سره یې جنگ شروع کړو. د خیبر 15 قلاګانې ډېرې زر فتح شولې خو مګر یوه لویه قلعه چې په هغه کې یو لوی پهلوان د مرحب په نامه باندې اوسېدو ډېره مشکله او سخت جنگ کوونکی وه. مرحب یو داسې پهلوان و چې هغه به د غویي په څرمن باندې پښه کېښودله او نورو پهلوانانو ته به یې امر وکړو چې زما د پښې څخه د غویي څرمن کش کړئ مګر څوک نشو توانېدلی چې هغه څرمن ورڅخه کش کړي. داسې یو پهلوان یو جنګیالی و. دغه قلعه 11 ورځې سخته محاصره تېره کړله مګر هیڅ ډول نتیجه یې لاسته رانه وړه. په 18مه ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ وکړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چیرته دی. هغه یې خواته راغی، هغه ته یې د جنگ بیرغ او جنډه په لاس کې ورکړه او امر یې وکړو چې په قلعه باندې حمله وکړي مګر هغوی تر مازدیګره وجنګېدل خو کامیاب نشول. په 19مه ورځ یې بیرغ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ورکړو. هغوی هم تر مازدیګره سخت جنگ وکړي خو مګر بیا هم کامیاب نشو چې قلعه فتح کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته اعلان وکړو، وی ویل سبا ته به بیرغ یو داسې چاته ورکوم چې هغه په الله جل جلاله باندې ګران دی او الله جل جلاله په ده باندې ګران دی. حضرت علي کرم الله وجهه چې په دغه وخت کې د سترګو ناروغي لرله او په مدینه منوره کې و جنگ ته نه و راغلی مګر نور په مدینه منوره کې تنګ شو او د شپې لخوا یې ځان خیبر ته ورسو. صحابه کرام حیران وو چې دا به څوک وي. حضرت علي کرم الله وجهه د چا فکر ته هم نه راته ځکه چې حضرت علي کرم الله وجهه په مدینه منوره کې وو. په 20مه ورځ کله چې د سحر لمونځ ادا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ وکړو حضرت علي کرم الله وجهه ته غږ وکړئ. چا ورته وویل هغه خو په مدینه منوره کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا غږ وکړو حضرت علي کرم الله وجهه چیرته دی هغه ته غږ کوي. علي رضی الله عنه رامخې ته شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیرغ ورکړو ورته یې ویل چې وجنګېږه. حضرت علي کرم الله وجهه ورته وویل یا رسول الله سترګې مې ډېر سخت درد کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په سترګو کې لاړې مبارکې واچولې. حضرت علي کرم الله وجهه وایي چې ما بیا هیڅ کله هم د سترګو درد احساس نه کو. حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې کله جنگ ته وځي او قلعه ته مخامخ کېږي هغه پهلوان د مرحب په نامه باندې هغه د یو په یو پهلوانۍ اعلان وکړو. حضرت علي کرم الله وجهه مسابقې او مقابلې ته ورووتو. مرحب د شعر په ډول کې ورته وویل زه هغه ځوان یم چې مور راباندې نوم مرحب ایښی دی او ډېر ځوانان او پهلوانان زما مقابلې ته نشي راوتلی نو ته څوک یې؟ حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته جواب بیرته د شعر په ډول کې ووایو او ورته یې وویل زه هغه ځوان یم چې مور راباندې نوم حیدر ایښی دی او د ځنګل زمري او شرمخان ماته لاره راکوي. په دې سره مرحب په حضرت علي کرم الله وجهه باندې وار کوي او حضرت علي رضی الله تعالی عنه هغه په خپل ډال سره دفاع کوي. وروسته چې کله حضرت علي رضی الله عنه راجګېږي په لومړني وار سره د مرحب سر تر ستوني شکوي او صحابه کرام ټول د سبحان الله غږ کوي. داسې سبحان الله आवाज کوي چې واپس د خیبر غرونو کې هغه آوازونه راوتمبېدل. په قلعه جنگ شروع کو پاس نه د غشو گزارونه شروع دي. حضرت علي کرم الله وجهه په خپل ډال سره د ډېرو دفاع وکړله او مګر د حضرت علي رضی الله عنه په لاس کې هغه ډال مات شو. د خیبر د قلعه لویه دروازه چې په هغه وخت سره د قلعهګانو لویې دروازې وي حضرت علي کرم الله وجهه د هغې یوه پله
په یو لاس سره راوویستله او هغه یې د ډال په حیث باندې استعمالوله. ډیر شدید او سخت جنگ یې وکړ چې په نتیجه کې د خیبر هغه لویه قلعه د حضرت علي کرم الله وجهه په لاس باندې فتح شوله. حضرت علي کرم الله وجهه هغه دروازه یو طرف ته خطا کړله چې په لار کې وغورځېده او وروسته صحابه کرامو هڅه کوله چې هغه دروازه د لارې څخه لرې کړي، ځکه چې رسول الله وسلم په لاره باندې را روانو. لس صحابه کرامو هڅه وکړه چې هغه دروازه له هغه ځای څخه لرې کړي، مګر وس یې ورباندې ونه رسېد. حضرت علي کرم الله وجهه راغی او په یوه لاس یې هغه دروازه له هغه ځای څخه لرې کړله. په پای کې یهودیان تسلیمیږي او د سولې لار غوره کوي. مسلمانان هغوی په دې شرط پرېږدي چې خیبر به پرېږدي او یوازې په یو جوړه جامیو یا یو جوړه کالیو کې به له خیبر څخه وځي. په دې غزوه کې 93 یهودیان مرداریږي او 15 تنه مسلمانان په شهادت رسیږي. دا موږ سره د خیبر غزوه تر بیا مو په پاک او سپېڅلي ذات سپارم. والسلام.